که مو کافي نه وي څښلې له دې وروسته یې قضا نه کړئ. ټولې نړۍ کې همیشه په دې بحث روان وي چې چای او کافي څومره ګټور دي او روغتیا لپاره کوم زیان لري. خو څېړنو د کافي ډېرې روغتیایي ګټې ثابتې کړي دي او د څېړونکو په وینا په ورځ کې 1 یا 2 ګیلاسه کافي څښل نه یوازې انسان تازه بلکې فعاله هم ساتي. دلته مو د کافي له ځینو ګټو سره چې ساینس ثابت کړي آشنا کوو. اول، بدن څخه فاسد مواد پاکوي. کافي کې داسې روغتیایي مواد موجود دي چې د انسان په بدن کې د تکسید عملیه چټکوي چې په مرسته یې د انسان بدن څخه فاسد او ناپاک مواد پاکوي او انسان خپل ځان فعاله احساسوي. دویم، کافي ځیګر لپاره ګټوره ده. ډېر لږ خلک په دې خبر نه وي چې کافي د ډېرو ناروغۍ لپاره هم ګټور دی. له دې ناروغۍ څخه یو هم ځیګر ناروغي ده. د ورځې 2 ګیلاس کافي د انسان ځیګر ته قوت ورکوي او فعالیت یې غوره کوي. دریم، ذهني فشار کموي. روغتیایي څېړونکو په وینا کوم خلک چې ډېر کار کوي او یا هم د کورنۍ مشکلات له امله په ذهني فشار اخته وي نو باید کافي وڅښي، ځکه چې کافي د ذهن فشار په کمولو کې ډېره زیاته مرسته کوي. د ځینو روغتیایي کارپوهانو په وینا د کافي خوشبويي هم ذهني فشار کموي. څلورم، د سرطان خطر کموي. کافي له دوامداره استعمال سره د سرطان په څیز خطرناکه ناروغۍ خطر کموي. کافي له استعمال سره د هر ډول سرطان خطر کمیږي. پنځم، کافي د شکر او لړزه ناروغۍ ته مفیده ده. هره ورځ 1 ګیلاس کافي د شکر او لړزېدلو ناروغۍ ته ډېر ګټور دی. کافي انسان بدن ته قوت ورکوي چې په مرسته یې انسان په خپل بدن کنټرول حاصلولی شي. د ورځې 1 ګیلاس کافي به مو روغ او فعاله وساتي. نو همدې لپاره د کافي له خوند او روغتیایي ګټو څخه خوند واخلئ.